ویایی چې نه درڅې په لوس زلفه یې مور رسو بشه تکاسا نه درڅې په لوس زلفه یې مور رسو بشه گل خدا مرا گل وی چې په بیټې پیروي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې مشاعرات شعرون بیا روغلي دي په غوسه کې نوستي ځکه په غوسه کې دي چې دی د هېڅ شیرینه که خیر وي پیریونه نرلیکي ډاډه ورځ به سره تېره کړو چې څه شیطاني پې رایکو ادایه کړو وشه ځکه په شیطون کې دوستي بښنه غواړم شعرونه که خیر وي لمبار در کومه قدرمنه است په مشاعران د پایل د تاکید مشاعرې په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې مخکینی څراغ یا خلک په زړه کې ځیا لري ځانډنه سترګې دي زه نه خفه کېږم چې د په مخ کې کیسې کوم یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب ماشاءالله رنگ دم را ښکلی شوی دی لکه ګوتې الغالمای نه مو چې پرېږده دا پریودو ده چې پاته ولګي چې په دوی کې شته که درمنه شعرونه یې روغلي ولمانه سړما شو وړه سړما شو دوه بیتونه د یو شعر ده چې کار در نشي یای چې پوس په باورو شه جانانه کسه ورکې پوس باورو شه جانانه د لوند مځکه غصیبین سره تقسیم ډېره مننه بله ادب دغه نه کم یای چې پوس باورو شه جانانه کسه ورکې پوس باورو شه جانانه په بازور کې چې موټر وي ترافیک یې درنه پنچر بس برو شما شعر ته مهرباني یا چې فیسبوک نشو وطن مړنګوي پاسود دغه اداري پاسود دا ځینې خلک یې چې اداري پاسود بلدلی وای ښځب کې ختلی وای کسو یې دا ځینې خلک یې چې اداري پاسود بلدلی وای ښځب کې ختلی وای مو ته ښه معلوم دی ایمیز شو طبیعي پاسود دغه اداري یا چې وس به معلومیږي چې نه را به څه کېږي کسو یې یا چې وس به معلومیږي چې نه را به څه کېږي رشوت خو دلته عام شو ورک خو نه کړلو قرضي پاسود دغه ادارې یا چې دغه وخت به تیر شي زر ظلم به د خلکه کله هېر شي دغه وخت به تیر شي زر ظلم به د خلکه کله هېر شي میږ ولس به ورکوو ضروري پاسود دغه ادارې خلک به زده کړلو غیرت د افغانونو دا چټلي رپوټې د ګاونډیونو خلک به زده کړلو غیرت د افغانونو دا چټلي رپوټې ګاونډیونو میږي ښه بربود کړو ژوند خوار نه خوري پاسود دغه ادارې یای چې یو ګل بشر خان چې چلای ګلزندای چینرګل او انزرګل کسو یې یو ګل بشر خان چې چلای ګلزندای چینرګل او انزرګل شړشمګل چې وسراوي تر به خبرې کوي پاسود دغه ادارې ان شاء الله ورکوي او یایی چې څنګه بازور ته تو ته به بانګړي رورم تکاسا څنګه بازور ته تو ته به بانګړي رورم یې سر ته پای مخه خابي پناه کړم ډېر جګېږي ما د چوکۍ خود څه ته خپله پاته ده چې کړي دي بیا مننه کوم قدرمنه یې شړشمګل نه ډېره مننه کوم وایو چې د اداري پاسود به سره ورکوي خو خدای دی ورکو نه راخو میږه کسان دي چې ځینې په ستړي کړل و میخ خپله لټکي پارک دی میږه داسې صفا نه وي خو بیا که خیري بښنه غواړم خدای هم کنده نه راسره ښه کړو
یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې دی هر وخت غرمته پرېت وي د سره ټاکه ته چې کله ښه خویلی شي وشای دنه داسه خوشبویی بدرمی دغه یونیم پرای اسکر اتر یې په والایز نه پټ وي کما چې څرګه تر نږدې شي کړه پر وینسي وشای تا چې اسمه یو بای تر تخای دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب علیکم د سلام شای جوړی تکړه چې ژوندای مې ولده نه ماشاءالله ټپای د که خیر مخته کګادو پر مختاګ راوندای که خیر ان شاء الله شاعرونه تو زه په اجازه یای چې سازو مې نه خوښیږي تو تا د ملک خاینه سازو مې نه خوښیږي تو تا د ملک خاینه رسوشه د غونډې دنیا تا د ملک وی چې کالش کې عقل د پسارک شوي په څه وختای کالش کې عقل د پسارک شوي په څه وختای ویلور یې ناکه نه راوته د ملک خاین خلق د څه کوي د خدای جواب خپل ویای خلق د څه کوي د خدای جواب خپل ویای بیا و ګیلانه کې ثبوت د ملک خاین جبل جوار شلی ونای شي چې په غره وتشتي امين يا رب العالمين امين جبل جوار شلی ونای شي چې په غره وتشتي ورڅک شي غوټه بالو ته د ملک خاین الوجه نه مرکزه ویل خپل وطن خرڅاوي الوجه نه مرکزه ویل خپل وطن خرڅاوي کاډه د لوړه سارو ته د ملک خاین کاډه لوړه شای کیسه دنیا ته امینو زه ګلزینډای دا بداو د زړه سوینه کما زه ګلزینډای دا بداو زړه سوینه کما په مور خور شعر خو ته د ملک ویای چې جانانا ویخه کوي دی تاسو جانانا ویخه کوي دی مو د ماما په کېر کې شپه وا شرماول یې دی یو جګی ګایما ما مې شرموي ما مې خپه کوي چې شای مې کړی نه څه وطن مې دته جوړ کړی دی ولته مې تشویق چې یو خدمت مې دته کړی وي بیا بخنه غوړم چې تاسو مته د امریکا تر عزت وکوي خو زه په پیګم چې ځان سکراسه چې پړه سیر تا کوي ځان چې نه یم ایدل یک نه یم ځکه نن سبا دغه کیسه زیاته شوې ده چې د امر لړکی بچاو کوي نوستي وشه چې پړه سیوه تا کو چې وطن د تا جوړاو ما پر اچای نه دي د تا کړی تشویق نه مننه کوم ګل بسخان ازنه خان خداري وی چې په مخه زنه کوشاغه وی تا جوړیږي یې چې غریب ورشي وتا یای چې وزا چې داسه زره وار پرشي وشه د غیمله اډیکای ورک شي چپړه وتا ډیره مننه کوم چې داسې ښکلی شای جوړ کړی و واقعا وزن پکې و که څوک په غور سره فکر په وکړو دا نن سبا شیرینه میږي لیکیای پریونه نه پریونه هغه شیونه کوي چې یې پهونه دی ویني مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې هر وخت دای په بیکې پریت وي دای بریا لري بچه به یږي کورته دای کې پریت وي خالي سترګې کې جواتې وي دا یونی مو یچر ونسی وشه په دغه د یونی پرای نو استماز غای په کې کړای وشه هغه کړاف دایر ونسی وتای چې دا مو یې پریګ دای سپ مو ته یو بایت کای دغه شاعر نوم دای این زرګوال تو که زون که فلاخه شکر الحمدلله ماشاءالله مثلا د تاکشند څویایم نه ژړایم ورکا ارشاد روغول شیرون وړه ستړي باشه خیر شیر سره د حکومت د صحوز نشه خراج شاد دا زیلو ډاکټرونو سي ورکا وای که کاوه جنې ای چې نه خکېګه مریضي مې شوه وګدا ډاکټره نه خکېګه مریضي مې شوه وګدا ډاکټره مجبوره نه ځکه روغلم تو ته بیا
مننه پورا میوه پانډه دوایي وخوړه پورا میوه پانډه دوایي وخوړه بس خاص صحیح مې وینه ډاکه کړه ما دا ډاک مننه پیغام نه چې په وخت تیره دو کڅه کې سادو پیغام نه چې په وخت تیره دو کڅه کې سادو کڅه کې سادو دا دوایي دي تاثیر نه کې اوس په چا ډاکټر دا کې پکړی وی غام ملا ډاکټر مو چې کون دي سره خشم تبو خپيږي مو چې کون دي سره خشم تبو خپيږي اسې رونورز دې په موکړه تور شپه مننه حق لاک پرېز دی ویني والا خو پارک نه دی کوي حق لاک پرېز دی ویني والا خو پارک نه دی کوي مونږ جو وخت نن سبب بدلان جاړه ډېر مهرباني د ځینې ډاکټرون چې انځرګل لیدلی دا ځینې ډاکټرون چې انځرګل لیدلی باز دوایي کې د تپانډه اضافه خامخانه سوای سپینګیره شي کینا وای دلې کینا وای دا صدا چنه سکیر شي دا باپو میګوړي باندې ناز نکم یای چې چوکوي تاسو ښه بس کیری ستاسو خدای مو خوشو تا کی تو سه غندې شوی لړکی چوکور ما کوي وخال کې یای چې رنگا بانګا څه ته ګول ونای تاګه پکې رنگا بانګا څه ته ګول ونای بیا مې ته بانګه پیلا ما بلا ما یا مننه زنه کما زرګول د زنه ډاکټرونو د ولګه د رښتیا چې زنه شتا پانډه د تجربه کو نه را د خپل نه پیږي چې مای دې مې ورګړه کای ساری خوګه د مننه زنه کم یس که خیر میگی بلداس شاعر لري چې هر وخت دای په دا جګه ونه خيږي زکات تیز دا چې کیږي مون زکه په مخ پریون خواندانه ورکوي چې دا جګ تیریږي دغه ته دایا ټوپ ورکو یې دغه شاعر نوم ده که خیر وی چې چلای صاحب خجوړینا ماشاءالله کسان نن خدا نه خلای برک ډیش دا په سر کړای دا دنیا تیره د ګل بس خانه خامن لګ پوزیشن ما جوړو ځواني دا کنه نایر شاد یا شعر ته داسې دی ملګرو وای چې څومره مو کوشش وکړ بیا هم نشو سم خلکو څومره مو کوشش وکړ بیا هم نشو سم خلکو او خدای رشوت خور انسان واړه په غم خلکو کونډو یتیمانو ته او مالګې په زخمونو ږدي کونډو یتیمانو ته او مالګې په زخمونو ږدي او کړي د دښمنانو کار نه پرېږدي ملهم خلکو وایي چې نه کوي پرسان زما تل یې یادومه زه دا یو بیت پکې عشقي دی که نه وایي چې نه کوي پرسان زما او تل یې یادومه زه ډېر کبرجن شوی دی بس زما صنم خلکو وایي چې غم پسې اخیستی دی شپه ورځ نشې کوي غم پسې اخیستی دی شپه ورځ نشې کوي او ژوند یې بربادېږي نور ماتې کړی چلم خلکو وای چې دا خاینان سم نشول مونږ هم ترې ودرېږو نه دا خاینان سم نشول مونږ هم ترې ودرېږو نه او بله چاره نه لرم خوله به مې ګنډم خلکو او اخري مقطع دا وایي چې بس چې چلی داسې دی غم د هیواد وچ کړلو بس چې چلی داسې دی غم د هیواد وچ کړلو څوک یې ملامت نه کړی څوک یې نه کړی ګرم ډېر ویایی چې ملانګي نیمه پوت شهیدو تکاسا ملانګي نیمه پوت شهیدو ته لیوانای نشوه ورکه زه ته لیوانای کړم
مننه کومه یې چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا داسې شاعر جوړ کړی و چې خلکو په زړه کې ځي پیدا کړی دی د شعر د بیت مننه زه نه کومه یس که خیر میگی بل داسې شاعر لري چې تو سبې د نوم سره آشنا وي او دلایم بوي دلایم بوي دا یار وخت که خیر وي دای منځکه په محند داسې څارخ وایي که خیر وي وته باکه منځکه ته چې ننوځي لوند په بکه که خیر وي د زنه پریون تلی و شایغه نه وسرار نیولې وي دا یای کورا او بسی پرای کورا او بسی خو یو چایز نه ولې کی دغه شاعر نوم دای چینار ګول ستړي ماشه جوړی طبیعت خدا ژوند خدا زندگی خو ماشاءالله دمره ښکلی برېښې کاکټر دا خو زه د پوهنتون دوستانو د پوهنتون ته کوم شوم د کابل پوهنتون ته هلته دا شی مروج شوه ده نو د کابل نه راغلم خپرونې ته تاسو بلنه راکړه زه هم راغلم ما چې د کابل مروج شوی هغه دلته د په خپرونه کې مننه زه نه کوم ولته خدای بللی مو چې انډیا ته یې غوښتی نه بالیووډ که بالیووډ سینما ته نه کابل نه راغلم ملګرو چکچکې لږ کمزوري دي چکچکې لږ ګلبشري خان تشویق دی له ټولو دوستانو مننه کوم دا چې ما وویل چې زه د کابل نه راغلی یم نو تاسو لپاره شعر وړاندې کوم دا مې هم په سټو کنډو کې د پریانو څخه سره ګیر مکړل سره ومنم دا چې خوښ مو شي چې ورکړي رشوتونه نو پردی ځمکه بستاوي چې ورکړي رشوتونه نو پردی ځمکه بستاوي خبر شه شرمونکیا آینده ژوند تباوي په کوم ځای چې وردرومې باس په ځمکه وربلیږي په کوم ځای چې وردرومې باس په ځمکه وربلیږي دې ځمکې ته وردرومې په دې ځمکه کې د شپه وي کلدارو افغانیو پر شپات باندې شرمیږي کلدارو افغانیو پر شپات باندې شرمیږي چې تا ته ډالر در نکړي نو وایي بې وفاوي چیرته وي دوا بس پکې مشر وي خزیرو چې چیرته وي دوا نو بس کې مشر وي خزیرو چې څوک وي پیسه داره نو په ګاټه پیسه لاوي البته چې نرګل صاحب دا ځینې مشران دا ځینې ټول نه ښیم ځینې مشران ښیم ځینې خو زمونږ د سترګو تور دي زمونږ ټولنه جوړوي الله مو د کور وران کړي 100 کورونه مو وران کړي کورونه ورانوي الله مو د کور وران کې 100 کورونه مو وران کړي خپل کور مو ودان نه کړو چا چې خاورې څه جپاوي مهرباني تاسو یې ونیسئ کښېنئ آرام نو اخري هغه ته یې رسم باید یې رسموي چې نور صبر مې تمام شو رشوتخور په بوډۍ ولم که فکر مو وي نور خو مونږ ګلبشیر خان وایي چې نه مونږ سترګې شرمېږي او نه د ده شرمېږي نور صبر مې تمام شو رشوتخور په بوډۍ ولم چناره چنرګله که بوډای نه وي په لاس کې د لنده وي واقعا لکه باور کا سارا صاف و ساکی ازینه جانی داز وکی بوډي یای چې تیرا د لنګای نارای د ونه تکفا تیرا د لنګای نارای د ونه زلف مې خواره واري دي زله کمای نه کایا مننه کمای چې نار ګولا ډېر یې په غوسه کې کړی و وایي چې دا ویډیو ټي پکړه زینه مې په کړی وای چې نار ګولا لټکي او سلاکه داسه نه چې سره خوښ کوي قدرمنه یو شعر یې مسره دی دغه 15 شپوړه سکولم تر کړي تو سه نامه پټ وکړه اجازه ورکوه ارشاد په دا زنه ډاکټرونه صدای بخښنه زه غواړم خو څه وکړي وسړی پریون نه اسره لیکي پروا نه کوي ویایي چې د زنه ډاکټرون خو دوایي تو تا در پانډا کو دغه دا زنه ډاکټرون خو دوایي تو تا در پانډا کو تاثیر په چاند نه کو اګلای تو تا در پانډا مننه کوم
نوستوی دوخانه که ته به ویایې چې دا غا دی چې ویښ په سار یا غوړ کړی وبه ته چې جاله برابر وي سپینه چپانه اچولې نوستوی دوخانه که ته به ویایې چې دا غا دی په یوه شینده نه پیږي پیچګاری تو تا در پانډه خالي په پانډه کولو پیږي نو په چې نه پیږي نه داسې نه دي. زده کم پښتنه چې زنه وکړه چې ډاکټر صاحب پوڅیم هو ته کسا پښتنه چې زنه وکړه چې ډاکټر صاحب پوڅیم امایده شربات لوسکی و دلای تو تا در پانډه فصلاتات نه جوړه کیږي چرته یو شاخ په تاثیر وږي کنه چې ورشه دوخانه ته ډېر خشول شي چې مریض روغه کسی دی داړه نه بیا سار راستلای وي چې ورشه دوخانه ته ډېر خشول شي چې مریض روغه داسې شربتون کم لایای تو تا در پانډه یو نه جوړه ورکه تا خو ده که ته وخت ډېر وي خالی خو ګوي نه رای تاثیر نه وي مننه کوم ای ګلبشره خان خپل غوښینه د لږ وسوته ها خبره یې کوم ته کسا ای ګلبشره خان خپل غوښینه د لږ وسوته جوړه پلاستیک نه وي ورای تو تا در پانډه غوښې ډاکټر ته چې ورشه دامره دا پلاستیک ولا بالو خلطه در وچاوي چې تا چې اس غوښینه پټین کا چې مننه زنه کم نه به خلا دې ګرات هم شي کنه خلا ورکه دې ډاکه کی خبرې بالا شي کوه لا چې ترخه کې قسم نه کا پنځه ورځې د ماړی زړه ته وشي مننه از نه کم قدر من لیدون کې اوریدون کې میګ مشاعرای د غزي پر او بیا چې زګل بشر خان سره د وړه شعرونه تو ستا زرګم یې غپرم په لوی مهربانه خدای سپارم